الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام دارو درمل سره شاز محلیم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضره ده. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشاله به. نن به بیا موږ تاسو له د بیمارو مفید مشورې، د بیمارو علاج، د هغې څه علاج دی، د هغې څه پرهیز دی، هغه به موږ تاسو ته وایو. خو دا به زه تاسو ته نه یم، چونکې ما سره زموږ دروند خوږ مېلمه مونږ ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر طارق محمود صاحب. زه هغې ته هرکلی یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب څنګه یې تاسو؟ جی شکر الحمدلله. خیر دی؟ الحمدلله. کلینیک ښه چلیږي؟ الحمدلله. نن سبا خو مریضان ډېر دي او بس روټین مطابق دي جی. حاجي ما د نن سبا خبره ځکه وکړه چې نن سبا چونکې موسم لږ بدل شوی دی، یخني شروع شوې ده، او په دې یخني کې چې کله یخني شروع شي نو په دې کې باډیلی هم چینجز راځي. داسې ده. تاسو پته یې مطلب هغه نزله شروع شي، زکام شروع شي، الرجي شروع شي. داسې ده. که چاته نزله زکام نه هم وي نو هغې ته الرجي کېږي. نو هغه چې کوم دی نو هغې سره بیا تبه شروع شي، ټوخي شروع شي، او دا بیا پوره 3 میاشتې 4 میاشتې چې څومره هم یخني ده دا بیا چلیږي. ډاکټر صاحب موږ به د دې نزلې زکام نه د بچ کېدو دپاره څه تدابیر اختیارو؟ صحیح. او ورسره بیا د علاج خبره هم کوو، او ورسره به د دارو خبره هم کوو. بالکل صحیح ده. هر موسم خپلې بیمارۍ که نه. جی جی. لکه تاسو وګورئ نو نزله زکام الرجي څنګه چې دا موسم یخېدل شروع شي نو دا سټارټ وي. تاسو بیا په اوړي کې وګورئ نو دا به ډېر کم وي به خو ډېر کم. ډېر کم. داسې د اوړي خپلې څه بیمارۍ وي لکه په دې خلکو دانې راختل یا ډایریا ډایسنټري راتلل. بالکل. نو په ژمي کې ډېر کمی. د هر موسم خپلې بیمارۍ. نو تاسو ډېر ښه ټاپک راواغستو، چونکې دې ورځو کې دا چینکونه، د الرجي، د نزله راتلل دا ډېر وي. خو دا 2 قسمه دي که نه. یو خو وایرل دی، وایرل انفیکشن دی. مطلب څنګه چې دا کرونا تیره شوه، یعنی داسې قسمه وایرل کیږي. بالکل. یو انسان ته وشو بیا به نورو ته کیږي، هغه سپرټ کیږي په معاشره کې، بل ته کیږي، کور کې یو تن ته وشو 2 څلورو ته تې وشي. د چا چې مدافعتي نظام مضبوط دی هغه ته نه کیږي، چې د چا مدافعتي نظام کمزوري نو هغه ته زیات کیږي. لکه مثال ماشومان شو یا بیګانې باباګان ته زیات افیکټ کیږي، او چې کوم دغې مدافعت د چا مضبوطي هغې نه افیکټ کیږي. دا وایرل کې راشي. صحیح شو. یو پرمننټ د خلکو، بعضې خلکو الرجي ده، هغې د وایرل سره تعلق نه وي. دا مخکې یو پروګرام کې ما په دې باندې ډېر ډیټیل خبره کړې وه. دا پوزه کې چې زمونږ کوم دي نو الله پاک سینسر یې لګولي دي. هغه سینسر چې هغه خوشبو، بدبو، یخ، ګرم هر یو څیز سینس کوي او زموږ برین ته وړي، او د برین نه موږ ته پته ولګي چې دا د عطر بوی دی، دا خراب بوی دی، دا یخ دی، دا ګرم دی. بیخي داسې ده. چې کله زموږ دا سینسرس کې داسې څه الرجي راشي نو چې کله ډسټ یا خوشبو یا دوړه څه زموږ په دې پوزه ولګي نو که تاسو خیال کړي د ډېرو خلکو د ډسټ نه الرجي وي. بالکل داسې ده. بالکل. یا د ډېرو خلکو څه خوشبو ولګي نو په هغې باندې الرجي راځي. نو دا د دې انسان الرجي دا په وایرل کې نه راځي. دا بیا وایرل نه دی، او دا بل ته هم نه لګي. دا کوم چې وایرل ده دا د یو نه بل ته لګي، د بل نه بل ته لګي. دا کوم چې د خپله الرجي ده، مطلب په ده باندې څه سار د بلانکټ نه راووتو او یخ هوا پرې ولګېده او پرنجي شروع شو، نه د خپله الرجي ده. هسې دی که پرنجي کوي یا د ده نه کم دغه ځي نو صحت ښه نه دي. په کار ده چې دی ماسک واچوي یا مطلب د چینکونو دوران کې څه داسې عیسه چې هغه په هوا کې د دا پرنجي خور نه شي. خو دا وایرل کې ډېر نه راځي، دا وایرل نه دی. نو د دې موسم کې چې کوم دی نو د چا چې پرمننټ الرجي ده نو هغې ته هم دا تکلیف راځي، د دې چینکونو ده. ټیک ده. او څه وایرل هم شي نو دا وایرل خو خورېږي که نه. نو تقریبا هر بنده ته په دې کال کې په دې یخنۍ کې یو پیره ده الرجي، چینکونه، مرۍ خرابېدل دا راځي د موسم د بدلون سره. صحیح. او دا کم کس چې د الرجي ده نو د ده خو بس ټوله کال دا چلیږي. مطلب دا خو ټایم ټو ټایم چلیږي. بس هغې باندې بس د باندې نن څه خوشبو بدبو لګي، د پرنجي به وکړي، مرۍ به خرابه شي، ورځ دوه به څه انټي الرجیک یا انټي بایوټیک وخوري ښه به شي، په سبا له هفته پس ورته بیا اټیک وشي. دا خو د ده بس چلیږي. مطلب څه المارۍ لرې کړې ده، چا چې ډسټ نه څه المارۍ لرې کړې هغې نه ده، یا څه جارو څوک وایي دوړه راشي هغې نه ده. د هر چا جدا جدا الرجي جدا علاج یې بیا جدا. صحیح.
په هومیوپیتیک کې د الرجي علاج شته؟ ګوره داسې وي که نه چې انټیلرجیک چې څه قسم دي دا د بیماري نه ختموي، دا د دې انسان سینس ختم کي. لکه یعنې مطلب پوزه کې چینکونه مینکونه شروع شو د ته پرنجي راځي نو دا د ده دغه سینس نشه شي، د ته پته نه لګي زما د پوزه خارښتېږي. او په هومیوپیتیک کې پرمننټ د دې الرجي علاج شته چې دا ختم شي. یا زمونږ په هومیوپیتیک کې یو دوايي ده روټین کې چې کومه الرجي یا چینکونه راځي نو زمونږ یوپریزیا، څوک ورته یوفریشیا وایي، څوک ورته یوپریزیا وایي. یوفریشیا یا یوفریزیا په 30 طاقت یعنی 30 طاقت کې د راوالي. او هر کور ضرورت دی چې دا ورسره پرته وي او 5 قطرې سهار غرمه ماښام وڅښي سره کافي حد تک چې کوم دی کور کېږي. صحیح، مطلب کې الرجي چې کومه ده اوس یو نوې دوايي چې کوم ده زما په علم کې راغلې ده چې هغې ډېرې زړې زړې الرجیانې ختمې کړې چې د چا د 5 کالو د 10 کالو الرجي وه. صحیح. او هغوی به دا دوايانې او انټي بایوټکس او څه به خوړل او بیا به پرې راتلو. نو دا یو بوټی دی ګاینوډرما ورته وایي. ګاینوډرما یو د هغې نه جوړېږي، د هغې نه یوه ټي جوړېږي، هغې ته کوډنګ ټي وایي. کوډنګ ټي. او دا چې کوم دی نو دا دی پاکستان کې ده؟ نه، دا امپورټ کېږي بهر نه. بهر نه راځي. دا په ګرمو اوبو کې لکه د ټي بیګ کېښودی شي، دا چې یو 5-6 ورځې ده اوس کې نو دا د انسان مدافعتي نظام اوچتوي، مدافعت راوچت کي. بالکل صحیح. یعنې په دې هوا کې که فرض که خوشبو بدبو یا وایرل ګرځي که نه نو 6-8 تنه په دې ځای کې ناست دي نو 4 ته یا 5 ته څه نه وایي او یو کس یا 2 ته څه وایي، چینکونه په هغه راځي. ټیک ده؟ بالکل. د دې 2 ته ولې لګي؟ د دې امیونټي یا مدافعتي نظام چې کوم دی هغه کمي. بالکل. د دې کوډنګ ټي سره د دې ته مدافعتي نظام اوچت شي. صحیح. امیونټي سیستم چې کوم دی هغه اپ شي. دا امپورټ کړی وي موږ په کرونا دوران کې بهر نه مختلف ملکونو کې جوړېږي. دا چې اوس کلی شینده د چیسټ او د امیونټي چې کوم دی دا بوسټ کی، مدافعتي نظام راوچت کی. صحیح. او د دې ساید افیکټ شته؟ نو اخو هربز دي کنه، جړې بوټي دي څنګه چې تو دا گرین ټیز کې یا داسې د هیڅ ساید افیکټ نشته. چې مدافعتي نظام اوچت شو نو د هرې بیمارۍ خلاف مدافعت چې دی په وجود کې دی د هرې بیمارۍ خلاف جنګیږي چې څه شی په ده باندې ورځي اټیک کوي دا مدافعت د هغه سره د یو فورس په شکل کې جنګیږي. چې کله د انسان مدافعتي نظام کمی نو داسې وګڼه د ده پوج کم دی، د باډي یو خپل پوج دی چې د بار نه کم سیز اټیک کوي نو که د ده مدافعت مضبوطو خو دا اټیک په خطا ځي، که د ده مدافعت کمزور و دا اټیک په ده باندې راځي. ما تاسو ته خبره وکړه بیا ایکسپلین کوم. لکه 10 تنه ناست دي، یو تن ته الرجي وشوله نو د الرجي د وایرل چې دي نو دا یو تن ته کېږي یا 2 تنو ته کېږي یا 2 ته نه کېږي. که کرونا چې راغلی وه نو په معاشره کې هر ځای کې کرونا وه چې د چا مدافعت مضبوط و نو په هغه باندې هم کرونا ورتله، خو هغه په باډي کې د هغه په جسم کې داسې یو مضبوط مدافعت و چې هغه ته څه نه وي، هغه په شا تنبوله چې د کم انسان مدافعت کمزور و نو هغه د هغې په زور کې راتلو. نو دا ټي چې دا د مدافعت مضبوطوي. صحیح. مطلب کې دا خو تاسو څخه بیا میلاویږي یا مختلف بالکل میلاویږي یا هم میلاویږي، مطلب کې بازار کې عامه میلاویږي. ځای په ځای میلاویږي. صحیح. ډاکټر صاحب مطلب نزله زکام چې کوم دی تاسو وایي چې مطلب هغه خو وایرل یوسیز دی او الرجي چې کوم ده هغه د هر انسان خپل نو آیا مطلب که دا نزله زکام چې کوم دی نو د دې دپاره لکه ډېر خلک دا وایي چې ما ته زکام شوی دی زما دا ګیلاس لرکه دا بیل کا نو خلک په بد هم ګڼي وایي څه چلو شو نو بس زما خو داسې بیماري نه ده، مطلب ډېر خلک دا کوي چې زما نه کرکه کوي که نه زم چې لکه په دې باندې هم تاسو زموږ دا ویورز لږ شانتې پوهې کوي چې دا هم لکه ښه خبره ده. ډېره زیاته ښه خبره ده. ګوره پکار ده چې داسې انسان چې کوم ته ټیکس وشي چې که د کور خلک نه م غواړي نو دی د خپل ګلاس خپل کپ دی جدا کي. ټیک شو. نن سبا دا ماسکونه ډېر ښکلي ایزي هر ځای کې میلاویږي. نو که جومات ته انسان ځي یا ډیوټۍ له ځي
بالکل او دې تلی شي نو دې د خپل ماسک واچي. بالکل ماسک مطلب دا دی چې زما د دې شر نه زما د دې مسلې نه نور خلکو ته څه مسله خلک جوړه محفوظ شي. محفوظ شي. بالکل صحیح. ماسک دوه پیدې دي. د نورو د خلکو نه دیم زه محفوظ شم او زما د دیم دا نور خلک محفوظ شي. بالکل صحیح. یعنی داسې ګیدرینګ ته داسې یو ډېر هجوم ته تلل چې په هغې کې د چا م الرجي کیدی شي نو هلته ماسک اچول یو ډېره ښه خبره زه ګڼم چې انسان ورځي لکه یو هاسپیټل ته ځي یو داسې پبلک پلیس ته ځي چې هلته ډېر خلک ګید ډېر خلک دی. بالکل. نو دا ماسک کوم انسان واچي نو که دغلته کې د چا څه قسم مسله ده نو هغه نه انسان ځان بچ ساتي شي. بیخي. او که فرض که ما ته خپله ده نو زه مالم په کار دي چې زه واچوم چې زما نه بل چا ته څه مسله جوړه نه شي. بالکل. او د ماسک خبره شروع ده نو د اویرنس په خیال ویمه څوک یې مني نو ښه خبره ده. ښه خبره ده. بالکل. ګوره دا زمونږ په بازارونو کې چې کوم څوک چولې خرڅوي کباب کوي د خوراک څیزونه خرڅوي که نه نو د فارن کنټریز کې سم ښکلي هغې ګلبز اچولي وي چې هغه میټایي تاله رالي که نه نو هغه په ګلبز باندې رالي د ده دا لاس د سم څخه کیدی شي او ماسک یې مچولي لکه یو سړی د اخلي پخلي کار کوي نو د ده دا ساه چې ده نو د اخلي پخلي ته څه نقصان رسیدی شي که ده ته څه بیماري نو که د اخلي پخلي دوران کې ماسک واچېږي یا لاسو ته دا ګلبس واچي د اویرنس په خیال زه کوم نور څوک یې فالو کوي شي ښه خبره ده. صحیح خبره ده. بالکل. ډاکټر صاحب د هومیوپیتک په لکه تاسو وایي چې د هومیوپیتک په دنیا کې د هومیوپیتک په دوايانو کې یا په پرهیزونو کې یا په څه کې مطلب ظاهره د خامخا دوايي به موجود دی لکه څنګه چې د زکام خبره تاسو وکړل لکه د زکام هم داسې دوايي شته نن سبا د یخني راتلو والا ده بلکې شروع ده په کلو کې ډېره زیاته شروع ده او دا سله چې کله ورېږي د دې نه ډېر زیات لکه سهار چې بنده پاسي او وختي یا ماښام کې لږ بهرې نو دا سلې سره بیا تبه او ټوخې د دې داسې دوايي شته. د دې زموږ یو بایوکیمیک سالټ دی هغې ته فیرمپاس وایي فیرمپاس 66 دا چې په کوم کور کې ماشومان یې زه وایم چې دا پای کې پروت دي نو دا داسې وړې وړې خوږې ګولې او ماشومان یې خوري په شوق باندې پټې ترې ساتي چې ته غونډې نو هغه چې 3 یا 4 ګولې ماشوم له ورکې ویج وي نو هر ګنټه په ګنټه دې ریپیټ کوي په ټمپریچر کې په تبه کې چې کله نزله زکام ټمپریچر وشي نو هر ګنټه پس دې ریپیټ کوي. نو امید کوم چې 2 شپږ پیرو ریپیټ کېدو سره ټمپریچر کنټرول شي. صحیح. دا زموږ په هومیوپیتک کې دا یو پلس پوینټ دی چې دا ریپیټ کولی هم شي زر زر لکه صحیح مطلب کې 30 منټ ګنټه پس هم ریپیټ کولی شي نقصان خو نشته نقصان نشته. هاي ډاکټر صاحب مطلب تاسو خبره وکړه د سیزونو زه اوس لږ شانتې ځوانان اړخ ته به وځو او هغه جنکۍ چې کوم په کور کې دي هغه جنکۍ چې کوم الکان هم دي ورسره خو زیاتره کامن جنکۍ دي چې مطلب هغوی سکول ته ځي کالجز ته ځي د هغوی مطلب کې هغوی یا ګرمې دوايانې وخوري یا هغوی ګرم خوراکونه وخوري نن سبا چې څنګه جنک فوډ دي ډېر زیات مشهور دي ماشومان چې څنګه داسې 15 14 12 کالو شي داسې دي 18 ته رسي نو دا په مخ باندې دانې چې کوم دي اکنیز چې کوم دي دا ډېرې زیاتې راوځي نن سبا چې کومې اکنیز دي کومې دانې دي اول خو هغه تر 22-25 کالو ټیکېږي نه او چې بیا ټیک شي د هغوی داغ پاتې شي نو آیا په هومیوپیتک کې داسې دغه کې دوايي یا داسې د خولې دوايي چې هغه تاسو انټیک کولی شئ یا داسې چې هغه په دې باندې لګولی شي داسې شته داسې د انسان په دې وجود کې د ټول نه سینسیټیو سرمن بوته سکن بوته مونږ وایو د فیس ته ټیک ده نو وختي ما اوس خبره وکړه امیونټي مدافعتي نظام جی دا دی چې دی یو خو د بیمارۍ خلاف جنګیږي طاقت دی یو قسم خو که زمونږ جسم ته یو داسې څیز انټر شي چې هغه زمونږ په وینه کې زمونږ د ضرورت نه سیوا دی نو هغه دی رابار کوي زمونږ مدافعت هغه رابار کوي صحیح په مختلف شکلونو کې هغه د خولې شکل هم کیدی شي یورین هم کیدی شي سټول هم کیدی شي او سکن هم کیدی شي دا زمونږ جسم رابار کوي نو تاسو چې څنګه وویل چې په ځوانۍ کې به راختې نو ابل لکه هارمونل ډسټربنس و یو څو ورځې به چې کم ینګ ایج ته به واوړې د 16-17-18 سال هغه به بس بیا نارمل شي. بالکل. اوس چونکې
پیزا شورما او داسې قسمه خوراکونه چې هغې کې کیمیکلز یعنې فاسټ فوډ جنکس فوډ کول ډرینکس دا زیات دي نو زموږ د دقې خوراک سره زموږ په باډي کې زموږ په جسم کې دا ایکسټرا مواد چې دا زیاتي ټیک شو صحیح پخوا به دا هم کېده چې خلکو به جاړ کو تاسو به نوم اورېدلي چلاب به ورته وي جی بالکل مختلف جړی بوټیاں به هغې به خېټه نرمه کړله او د باډي نه به انګلیش کې ورته موږ ډیټاکسیفیکیشن وایو هغه جسم به صفا کړي دا به په کال کې وپیره څنګه چې خلک موټر سایکل له ټیونینګ کوي یا داسې به د خپل وجود صفا کړو بالکل نو خوراکونه ساده وو داسې قسمه نه وو دا اوس چې موږ څه خورو کیمیکلز والا خوراک نه د ډبي جوسونه نه د کاربیټو فروټس نو اوس خو فروټس په کاربیټو پخېږي بالکل نه ونې کې خو څوک پخوي نه چې دا کاربیټ دی فروټ ته کېدی نو دا زموږ باډي ته ځي د دې هم څه اثر وي چې کم کاربیټ دا میوه په وخت نه مخکې پخ کړی ده نو خو په موږ باندې هم څه اثر کوي که خامخا داسې ده نو چې خوراکونه دا شو نو دا چې جسم کې ایکسټرا مواد ښه نو پخوا به خلکو یو جلاب کو چا به دا حجامه به ورته وي جی حجامه اوس هم د ډېره مطلب کې کامن هغه هم د جسم نه ټاکسنز به ویشتل چونکې دغه نشته او خوراکونو کې دننه کیمیکل زیات شو نو دا په مخ چې دا کم اکنیز راځي دا پیمپلز راځي نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې د دې انسان په خوراک کې دا جنکس فوډز فاسټ فوډز او دا کیمیکلز والا خوراکونه ډېر دي بالکل صحیح مطلب کې د دې لپاره چې موږ بیا څه یوز کوو ډېر زیات لکه ځینې خلک چې کوم دي د کریمونو سهاره اخلي هغې کریمونه یوز کړي مختلف کریمونه یو ځای کړي څه کیمیکلز والا کریمي هغې ته څه فارموله وایي په دې فیشن په دې بیوټي پارلر وغیره کې ورته فارموله ویل کېږي ډېر زیات نقصان دی لږ نه سم ډېر په دې کې دننه داسې قسمه ایسیډز دي چې هغه د سکن نه دا سرمن ریمیو کړي لکه موږ چې په نور کې ګرځو که نه بغیر دا چې کوم سن بلاک نه زموږ دا سکن توري که نه چې دې پاسې دا کریم موږ ولګو نو دې کې داسې قسمه کیمیکل دي چې د مخ نه دا توره سرمن لر کړي هر 40 دن پس په وجود باندې یو بله سرمن راځي چې کریم موږ ولګو نو زموږ د سکن نه لاندې یو کچه سرمن راوځي موږ په دې خوشحاله شو خلک خوشحاله شي چې زه سپین شوم یو 25-30 دن پس چې هغه نه لګی نو واپس سرمن توره شي بیا یې ولګوي نو هر 40 دن پس خو سکن سرمن اړی که نه بالکل اوس د دې کریم په وجه باندې چې کومه سرمنه په 10 سال کې اوړې ده نو هغه سړی په 10 میاشتو کې د ځان نه واړوي چې څونه دا سرمن اوړي نو منده بوډا کېږي سکن کې چوریاں راځي رینکلز راځي نو چې کم رینکلز په 50 سال کې راتله نو هغه بیا په 25-30 سال کې راشي بالکل مطلب دغه نرم سرمن چې کوم ده نه دومره نرمه شي چې هغې کې هغه رینکلز وغیره شروع شي دای په ځای نیچرل ته راتله پکار دي داسې قسمه نیچرل کریمز شته بغیر کیمیکلز والا چې هغه لګول پکار دي او خپل خوراک له توجه پکار ده چې په خپل وجود کې ویټامن سپلیمنټس کیلشیم زنک هر یو څیز بیلنس وي نو مخ په خپله ګلو کوي خو ډاکټر صاحب مطلب کې وخت داسې دی زموږ چې لکه ډېره زیاته ګراني هم ده ډېره موږ هغه ځای ته رسد هم نشته زموږ اویرنس هم نشته نو بینګ ډاکټر چې هومیوپیتھک ډاکټر او تاسو مطلب کې ډرمټالوجست هم یې نو مطلب کې د هغې په وساطت باندې تاسو مطلب کې خپلو دې خلکو ته څه دغه ورکوئ چې لکه پکار ده چې مونږ ورزش وکړو اوبه ډېرې زیاتې وڅښو اوبه خو په سکن ډېر ښکلی اثر دی او کم زمونږ چې کم نیچرل فوډز دي او فروټس به زه یاد کړم دا ګریپس شو دا املوک شو دا ټول زمونږ دپاره فایدهناک دي په دې کې غذایت کم هم د وجود ته ښه پوره فایده ورکوي یو لوشن دی ایسنس په نوم باندې بهرنی دی سکن دپاره هغې ډېر زیات ښه ریزلټ دی خاص کر چې کم سکن کې داسې ګلو ختمه شي جوریاں پکې راشي او دې ځینو کې دا کوم راغونډوالی راشي نو هغه ایسنس د مساج سره په سکن کې و نوی ګلو راځي صحیح ډاکټر صاحب مطلب دا هر یو هغه جینۍ لکه چې کم د 18 نه 18 15 18 20 پورې ده که نه د دې نه
اباو چې کم خلک دي هغه استعمالول ټول شي لګولی شي لګولی شي ټول لګولی مطلب کې ځوانان هم لګولی شي ځوانان هم او لګولی شي اباو مطلب کې 30 35 او 40 پورې هم بالکل چې کم بالکل او خلک دي 60 پورې لګولی 60 پورې خلک یې دا لګولی شي شي مطلب کې هغوی ته به 60 نه پس والے هم لګولی شي 60 بس والے هم لګولی شي بالکل د هغوی هم زړه ډاکټر صاحب هغې ته خو زیات ضرورت دي زیات چې کوم د 60 نه زیات شي بالکل مونږ ریل ضرورت خو د هغې دی دا غي دی مطلب کې جنکۍ خو چې کومینو خو بیا مطلب په سناس طریقه باندې په میک اپ باندې غي باندې خلګي کنه خو لکه چې کم لکه 40 او 50 او 60 ان هغه خلک خو هغه میک اپ هم بیا داس نشي کېناسته کنه نو په دې نېشنل طریقو باندې بیا داسې ځان بیا خپل کوي بل ډاکټر صاحب دا دغه دي چې لکه مونږ خلک خوراکونو کې لکه مرچکې ډیر زیات استعمالو حالانکه بهر ملکونو کې هم زه ګورم نو مرچکې خلک نه استعمالوي چې چته چته زده دي ابل دی پنجاب پورې چې هم زلاړه شم نو پنجابیان هم دا وایي چې پښتانه کم مرچکې استعمالوي خو بیا هم زمونږ ډېر جنکۍ داسې دي چې هغوی مرچکي چې کوم دی اچار او مرچکي نو یا د اچار او مرچکي چې کوم دی دام اکني راوړي د مرچکي چې ده نه دا د خپل لیمټ نه چې سیوا خوري نو اکنیز کې نقصان کوي بعض انسان دی نه الرجي وي لکه ګرم خوراک خوري ګوره لکه اوس انډه روټین سیز دی بعضې کس باندې هغه ګرمي راولي مونږ به دا ممپلي یاد کو که نه نارمل سیز دی خو په بعضې خلکو به دانې راخیږي نو چې په چا الرجي وي ته نه نو راولي مرچکې به ذات خپله بد سیز نه دی ایون تر دی چې دی ته مونږ یو ښه دوایي ویلی شو په ډېرو بیمارو کې خو دا مرچکې چې ریل ده چې دا شین مرچکې دی یا سور صحیح وړه کړې مرچکې دی نن سبا خو پوډر فارم کې مختلف قسمه راځي که نه کیمیکلز وي تراخه وي خو چې اوریجنل سور مرچکې یا شین مرچکې صحیح مطلب کې یو خو تاته پته نشته چې هغه پوډر پراته دي دا خو پته نشته بالکل یو چې مطلب کې ستا خپل سترګو باندې چې کوم شین مرچکې تاسو والي راوړو تا پوډر کړو او هغه استعمالې نو بس هغه دومره نقصان نه کوي نقصان بیا نه کوي ډېر خلک دا دغه وایي چې لکه مونږ تراوم راو خورو او دا مرچکې او که وجود یې سینسیټیو دی او دته ښکاره پته لګي چې زه دا خورم په ما بد راځي نو بیا خوړل نه دي پکار یا په کم مقدار کې خوړل پکار صحیح حاجی ډاکټر صاحب د نن دا اویرنس دپاره د دې یخنۍ دپاره د دې دپاره به څه میسج ورکوئ په کوم ټاپکس باندې چې خبرې وشولې اخري ټاپک د سکن حوالې سره نو ینګ جنریشن که هغه زمونږ رونه دي که زمونږ خویندې دي نو کمې پیسې چې تاسو په کریمانو او پوډرو په دې لګوئ نو هغه په خپل غذایي څیزونو باندې ولګوئ خپل خوراک صحیح کوئ غیر صحتمند خوراک مه کوئ نیچرل فوډس ته راشئ او په وجود کې چې کم ویټامینز آیرن یا کیلشیم کم دي هغه بیلنس کړئ نو امید کوم چې ستاسو به دومره میک اپ ته یا ایکسټرا کاسمیټکس ته ضرورت نه وي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مهرباني خوشحاله اوسئ ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وشوې او زه یم چې زموږ ته څومره هم ناست دي زموږ کتونکي هغوی به دې نه ډېره زیاته فایده پورته کړي بیا هم که تاسو ډاکټر صاحب نه څه تپوس کول غواړئ نو تاسو د ډاکټر صاحب نمبر چې کوم دی هغه وټساپ باندې زه تاسو ته بیا وایم اوس پته بیا هم وایم په تلو کې نو تاسو ډاکټر صاحب نمبر چې کوم دی هغه تاسو نوٹ کړئ او هر کله چې تاسو نمبر ملاوئ نو زه یم چې اول میسج کوئ میسج ټیک دی که نه جي اول میسج کوئ په میسج باندې وټساپ باندې نو چې کله ډاکټر صاحب ګوري هغه خپل ټول څومره مریضان دي هغوی ګوري نو تاسو په هغې کې بیا ډاکټر صاحب نه ټایم اخیستی شئ دعا یې ترې هم اخیستی شئ 03149619 دا د ډاکټر صاحب نمبر دی تاسو که کلینیک ته هم تلل غواړئ او که ټلیفون باندې هم رابطه کول غواړئ په دې به تاسو رابطه کوئ نو تاسو به ډاکټر سره ملاوېدی هم شئ او د خپلو بیمارو د علاج تپوس ترې هم کولی شئ د بل پروګرام پورې به موږ له راکوئ اجازت موږ به بل پروګرام کې ستاسو دپاره بله بیماري او د هغې علاج او مفیدي مشورې راوړو تر هغه وخته پورې موږ له اجازت راکوئ د الله په امان